السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې خپل ملګري په پیک چټ باندې خطا کوي. یعنې تاسو ورته وایئ چې له ما سره ډاکټر اشرف غني یا د هغه رقم عمران خان یا د هغه رقم ډونالډ ټرمپ یعنې هر یو که تاسو ور وښایئ چې دغه له ما سره میسجان کوي نو هغه به تاسو څنګه خطا کوئ د هغه به تاسو سر هم نیسي در خلاص چې آیا دغه سړی اوس له ده سره د رښتیا میسجان کوي او که نه کوي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ د هغه رقم تاسو راسئ په ګاټ اټ باندې به کلیک وکړئ او الاو پیک چټ ټو اکسس پوټو میډیا فایل اون یور ډیوایس دغه به تاسو چیش کړئ الاو کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ و الاو پیک چټ ټو اکسس یور کنټینټس دغه رقم دغه تاسو چیش کړئ الاو کړئ او دغه رقم کریټ کنټینټ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کریټ چټ نو تاسو په کریټ چټ باندې کلیک وکړئ. اوس دا چټ تاسو د چا په نامه جوړوئ یعنې بیا تاسو له هغه سره خبرې وکړئ. نو ګور ملګرو زه دغه د عمران خان په نامه جوړومه. ګور ما د عمران خان په نامه جوړ کړئ او د هغه رقم بیا تاسو راسئ دلته به د عمران خان تصویر هم په ولګوئ. نو تصویر به تاسو څنګه په لګوئ ګور زه اوس تاسو ته هغه طریقه درښیمه چې تاسو به څنګه تصویر په لګوئ. نو دغه رقم ګور ملګرو تاسو راسئ په دا پنسل غوندې نشان باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به دلته تاسو د عمران خان تصویر ور وښایاست. کله چې ګور ملګرو تاسو د عمران خان تصویر ور وښایاست نو دلته به تاسو ګوره عمران خان ویل کړئ او دغه به تاسو چیش کړئ سیو کړئ. کله چې ګور ملګرو دغه تاسو سیو کړئ دلته به دغه تاسو کلوز کړئ. نو ګوره اوس به دلته تاسو د عمران خان دغه درکړي دغه رقم ریټ اینډ شیر دغه به تاسو بعد کې دې ته ریټینګ ورکړئ. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا بعد کې ریټینګ چیش کړئ ورکړئ. نو ګور ملګرو زه له عمران خان سره میسجان کومه دا میسجان به تاسو څنګه کوئ تاسو په هغه چټ خلاص کړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو هغه چټ خلاص کړئ د هغه رقم زه غواړم چې عمران خان ماته های راولېږي. زه غواړم ګوره چې عمران خان ماته چی راولېږي های راولېږي لایو ان یو کې. ګوره په یو کې دا چیش ته لایو ده. نو ګوره های عمران خان های ولیکئ دا چیش کوي ماته یې راولېږئ. نو ګور ملګرو تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ دلته دی تاسو وایي سینډ تیور لېږې ریسیو کېدی درته راولېږي. زه ورته مې دا میسج دی د ده له طرفه راځي نو تاسو به په ریسیو باندې کلیک وکړئ. ګوره د عمران خان لخوا څه چیز رالی های رالی د هغه رقم زه بیرته عمران خان ته های ټور لېږمه. نو ګور ملګرو بیرته په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سینډ وي. نو ګور ملګرو تاسو ته عمران خان میسج وکړئ چې های تاسو بیرته میسج ورته وکړئ چې های ټو د هغه رقم ګور تاسو ته عمران خان وایي هاو آر یو. ګور ملګرو تاسو ته عمران خان ویل چې هاو آر یو. نو دا اوس تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په ریسیو باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ته ورته وایئ چې آی ایم فاین. نو ګور ملګرو تاسو په آی ایم فاین باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به تاسو سینډ کړئ او دا به تاسو چیش کړئ یعنې دلته تاسو کله چې په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو دلته پسې ور سینډ کړئ. نو ګور ملګرو اوس که دغه رقم تاسو هر څه میسجان غواړئ هغه ولیکئ نو هغه تاسو کولی سئ او بیا به تاسو خپل ملګرو ته وایاست چې ګورئ ملګرو ما سره عمران خان دغه رقم لایو ان یو کې په یو کې دی اوس لایو ده یا دغه رقم لایو ان پاکستان په پاکستان کې دی چې شته لایو ده دی له ما سره میسجان کوي نو هیڅوک هم تاسو نسي خطا کولی. نو ګور ملګرو تاسو هر څوک دا رقم بیا خطا ایستلی سي یعنې یو چا به هم تاسو ته سر نه در خلاصېږي. د هغه رقم که تاسو بل چټ جوړوئ بل چټ جوړوی سي بل چټ جوړوی سي هر څو چټان تاسو چیش کولی سي جوړولی سي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید د پرنګ لپاره ټول ملګري په خپل موبایل کې خامخا انسټایل کړي. نو ملګرو که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.